ولی اتی در باندې خپکه خدا زه دریاب شوم. نه شهنشاه نه، لړم مې د خپل لاندې چیخ نه که ما وی چې مبارکي دله درکما. ما په خیال زما بدمعشۍ درته په مزغو کې ډز وکړو چې یو غر او بل غر جنګې. نه شهنشاه نه، یو غر او بل غر نه جنګوم، حقیقت درته بیانوم. ته چې د باد په کم ټټو باندې سور وې که نه، د هغې ټټو مرغوټ مې لته وکړه. او اوتې بوتې مه وایه، د مطلب خبره کوه. مطلب دا چې د 7 کالو راسې تا د کومو ټنډرو نه خپې راته وکړې وې او پر لت ته ورته والی و او په هم به دې خوړلې. هغه ټولو ټنډرې اوس زما د ماشین خولې له راغلې. شهنشاه ما درنه د بدماشۍ لوبه وګټله. زه خو یم اوس راشه او ما نه د بدماشۍ لاس نیوه وکړه چې ژوندی پاتې شي. مستانیه شهنشاه نیم وي او نیم نه وي، او په دې ښار کې د هغه د جواب بدماش لا مور نه دی راوړی. زه د هندوانو مندر خو اخیستی شي خو ټنډر نه شي اخیستی.